السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. زه یم ډاکټر حمید الله او تاسو ګورئ پولټري ویډ ډاکټر حمید الله. کوم چرګان په دې ګرمو ورځو کې ساه په سختۍ اخلي، خوراک یې کم شوی وي، وزرونه یې خپاره نیولي وي او تل د اوبو تر څنګ ولاړ وي، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. نن به درته هغه مهمې او عملي لارښوونې در وښایم چې څنګه کولی شو خپل چرګان د ډېرې سختې ګرمۍ څخه وساتو، د مړینې کچه راکمه کړو او د فارم تولید وساتو. ښایي همدا کوچنۍ مشورې ستاسو فارم د یو لوی ذهن څخه وشړو. نو په دې ویډیو کې موږ په دې بحث کوو چې څنګه کولی شو موږ د دغه مشکلاتو څخه وژغورل شو. کوم چې تاسو په سکرین باندې ګورئ، کوم تصویر چې تاسو د سکرین پر مخ باندې ګورئ، د دغه مشکلاتو له وجې ګرمۍ وهنه رامنځته کیږي. اول مشکل دی ډایرکټ سنلایټ یا مستقیم تماس د لمر سره. څنګه چې لمر راوخیږي چرګان ګرمي شروع کړي، د هوا تبادله سمه نه وي، کوټه مو ورته داسې جوړه کړې وي چې دروازه او کړکۍ په یو اړخ کې وي، نو معلومه خبره ده چې د هوا تبادله پکې سمه نه کیږي. دوهم، اوبه ګرمې شي، چرګان اوبه څښل پرېږدي، نو په چرګ کې ډیهایډریشن رامنځته کیږي، یعنې د بدن اوبه یې کمې او د یخوالي تدابیر مو قطعا نه وي نیولي. کله چې دا مشکلات منځته راشي نو چرګ سست شي، وزرونه یې خپاره نیولي وي او بالاخره د چرګ د مرګ سبب ګرځي. په دې ویډیو کې موږ دا ټول مشکلات بغیر د کوم قوي تدابیرو ختمولی شو. چینل ته که نوي راغلي وئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن لازمي کلیک کړئ. ویډیو مو که خوښه شوي نو ویډیو در سره شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم ترې فایده واخلي. د ټولو څخه اولنۍ اداره چې ده هغه د فارم اداره ده. نو په دې کې اولنی مشکل مخامخ لمر لګېدل په چرګانو باندې دي. تاسو باید خپل چرګوړي د مخامخ لمر څخه وساتئ. څنګه باید وساتو مخامخ لمر څخه چرګان؟ د دې لپاره باید تاسو د فارم شاوخوا شنه پرده هم تړلی شي او که ونیوي نو ډېره بهتره ده. دا اول سټپ دی. دوهم سټپ، هوا ډېره ضروري ده. که چېرته تاسو یوه کوټه جوړه کړې وي چرګانو ته، کوم چې تاسو په سکرین باندې کتلی شي، په دې عکس کې تاسو کتلی شئ چې د کوټې په یو اړخ کې دروازه ده او په هماغې اړخ کې کړکۍ هم ده. نو په دې وخت کې د هوا تبادله نه کیږي. هوا دننه راځي ضرور، خو د وتلو لاره نه لري. هوا لپاره کراس وینټیلیشن ضروري دی. لکه مثال یو کړکۍ ته باید بله کړکۍ مخامخ وي چې په یو کړکۍ باد راشي، په بله کړکۍ بیرته ووځي. دې ته کراس وینټیلیشن وایي، کوم چې تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. دویم نمبر د اوبو اداره. دوهم نمبر د اوبو اداره ده. اوبه باید یخي او تازه ورکړل شي چرګانو ته. په ګرمیو کې باید چرګانو ته په هر ساعت کې اوبه ورکړل شي. باید پام وکړل شي چې په ګرمیو کې اوبه په 100 ساعتونو کې ګرمیږي. که په 2 ساعتونو کې ګرمیږي نو په 2 ساعتونو کې باید اوبه ورته بدل شي. که چېرته مو ټینکۍ د بام پر سر ایښودلې وي نو د هغې شاوخوا باید یوه بله کوټه جوړه شي د لرګیو څخه او شاوخوا یې په سپینه پرده وپوښئ. که چېرته همداسې خلاصې په هوار میدان ټینکۍ پرېږدئ نو لمر اوبه ګرموي او چرګان یې نشي څښلی. که چېرته په کوټه کې مو چرګان ساتلي وي نو د هغوی لپاره باید څه انتظام ونیسو. باید د هغې کوټې ټول بام سپین رنګ یا چونه باندې باید رنګ شي. نو که داسې مونږ وکړو نو که ګرمي 40 درجې وي مخکې، نو دې سره به د فارم درجه 32 درجو ته راښکته شي. نو دې سره به د حرارت درجه 7 درجې راښکته شي. نو تاسو سوچ وکړئ د حرارت درجه به 7 درجې راښکته شي دې سره، ځکه چې سپین رنګ د لمر رڼا بیرته انعکاس کوي. نو د دې له امله د حرارت درجه به په فارم کې کنټرول وي. بل، تاسو په فارم کې باید چرګان کم واچوئ. که چېرته د 100 چرګانو ځای وي تاسو سره نو تاسې 80 چرګان واچوئ. که د 1000 چرګانو ځای وي تاسو باید 800 چرګان په فارم کې واچوئ، ځکه چې چرګ خپله هم حرارت تولیدوي. کله چې چرګ ساه اخلي نو بخارات پیدا کېږي، نو باید کم چرګان په فارم کې واچول شي. الکترولایټ او لیمو اوبه باید استعمال کړئ. ORS پوډۍ باید وکارول شي. ویټامین سي باید وکاروئ. دا هغه طریقې دي چې ډېر ساده او عامې ښکاري، خو دا د چرګ د بدن درجه تر 10 درجو کمولی شي په ورځ کې. ایمرجنسي نښې کومې دي؟ چرګ خوله خلاصوي او تنفس کوي، دا اولنۍ نښه ده. دې څخه وروسته چرګان خپلې وزرې خپرې کوي، خپې غځوي، خوله په بروړ کې نباسي، ورو ورو سستېږي چرګان، خوراک او څښاک پرېږدي چرګان او بالاخره د مرګ سبب شي. که داسې چرګان مو ولیدل چې دا نښې پکې وي نو هغه چرګ سمدستي باید راونیول شي او خوله کې ورته اوبه د لاس په واسطه ورکړل شي او د اوبو څښلو څخه وروسته ورته باید دانه ورکړل شي. نو دې سره به چرګوړي ورو ورو ښه شي او د لوی تاوان څخه به بچ شي. ویډیو تر همدې ځایه وه. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو د سره لایک کړئ او بیل آیکن بټن لازمي کلیک کړئ ترڅو تاسو ته زموږ هره نوې ویډیو پر وخت در ورسېږي. ویډیو نور ملګرو ته شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم ترې فایده واخلي. والسلام.